ګرانو ماشومانو سلامونه، هیله لرم چې جوړ و روغ اوسئ، خپله کارخانګي کړې وي. تاسو نوی درس اوس پیل کوو. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست. هیله ده درسونه نورو سره شریک کړئ او لایک یې کړئ. د سبسکرایب بټن هم ووهئ. لایک او کومنټ مه هیروئ. درس په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کړو، لکه تل یې چې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ زده کړي چې مخکې له ډوډۍ، مخکې له دې نه چې بیده شو، مخکې له هر نیک کار نه، هر نیک عمل نه بسم الله الرحمن الرحیم وایو. مخکې له درس نه هم بسم الله الرحمن الرحیم وایو. زموږ نننی درس اتم درس دی، اتم حرف. موږ نن تاسې اتم حرف د الفبا زده کوو. وګورو چې کوم حرف دی. او څومره ښکلی حرف دی، د مرغوۍ په شان دی. هی هم د نورو حروفو په شان درې غږه لري، هیڅ ټکی نه لري مګر درې غږه لري. ها هی هو، ها هی هو. په ځینې کلماتو کې د ها غږ کړي، هی په ځینو کلماتو کې د ها غږ کړي، لکه حلوا. هی حلوا. حلوا به تاسو ډیره خوښیږي. وګورئ په تصویر کې څومره ښکلې دلته حلوا ډیزاین کړې ده. هی حلوا. سر یې پسته شندلي، په سر یې بادام شندلي او په پشقاب کې ډیره ښکلې تزیین کړې ده، ډیره ښکلې ډیزاین کړې ده. هی حلوا. حلوا ډیره خوږه وي. اوس به راشو وګورو چې هی په کومو نورو کلماتو کې استعمال شوي. هی حج. هی حج. تاسو په حج پوهیږئ؟ او انشاءالله پوهیږئ. دغه تصویر وګورئ، دلته وګورئ، دلته دغه تور طلایی چې معلومي د خدای کور دی، هغه خدای چې موږ په ایمان لرو او هر مسلمان یو ځل په ژوند کې حج په فرض دی چې ولاړ شي. پنځم رکن د اسلام حج دی. هی حج. هی حج. ښه، اوس به وګورو چې هی نور په کومو کلماتو کې راځي. هی حلزون. هی حلزون. حلزون دغه حیوان دی چې په پسرلي کې ډیر پیدا کیږي، په نباتاتو کې، په پاڼو. کله چې تاسو وګورئ دغه حیوان پیدا کیږي او دې ته څه وایي؟ حلزون. هی حلزون. هی حلزون. تاسو بیا د بیولوژي وخت کله چې غټ شوئ د بیولوژي په مضمون کې هم لولئ. اوس به راشو وګورو چې هی نور په کومو کلماتو کې استفاده کیږي. هی حمزه. هی حمزه. حمزه. دغه هلک چې تاسو ګورئ نوم یې حمزه دی. ډیر یو لایق، یو ښکلی هلک دی چې خپل درسونه همیشه لولي او په خپلو درسو کې اول نمره دی. هی حمزه. اوس به راشو او د هی ترانه به ولولو. هی حمزه. حمزه زما ملګری دی، منډه کې غښتلی دی، درس کې کوښښونه کړي ټولو ته ښاغلی دی. حمزه زما ملګری دی، منډه کې غښتلی دی، درس کې کوښښونه کړي ټولو ته ښاغلی دی. ښاغلی یعنی ډیر محترم، ډیر ګران. اوس راشئ تاسې را سره ولولئ. هی حمزه. هی حمزه. حمزه زما ملګری دی، منډه کې غښتلی دی، درس کې کوښښونه کړي ټولو ته ښاغلی دی. یو ځل بیا. حمزه زما ملګری دی، منډه کې غښتلی دی، درس کې کوښښونه کړي ټولو ته ښاغلی دی. آفرین.
ډېر ښکلي مو لوسته. شاباس. نام خدا. بیا هم درته وایم چې ښاغلی معنا څه ده؟ ښاغلی یعنی ډېر محترم، ډېر ګران. د ه حرف په خپلو کتابچو کې یوه صفحه ولیکئ، خپل پلار جان مور جان ته به یې وښایئ. درس پای ته ورسید. د خدای په امان.